السلام علیکم. دې ویډیو کې به مونږ وایو کله چې زمونږه یو ورځ ښه نه وي نو څرنګه کولی شو په مختلفو طریقو سره مونږ ووایو چې نن ورځ زما ښه نه وه یا خرابه وه. A terrible day. A terrible day. یو ناوړه ورځ یعنی ښه ورځ نه وه. A tragic day. A tragic day. یو غمجنه ورځ. څنګه چې ما مخکې ویلي دا ټولې جملې دا ښکاره کوي چې یعنې زما ورځ ښه نه وه نو په دې طریقو سره موږ ویلی شو. A horrible day. A horrible day. یو وحشتناکه ورځ. horrible ویل کېږي ډارونکې وحشتناکه. نو a horrible day مطلب دا دی چې یعنې ښه ورځ نه وه. A miserable day. A miserable day. یو بدبخته ورځ. مثال که څوک درته ووایي چې how was your day ستا ورځ څنګه وه نو دې جملو کې ته هر یو ورته کارولی شي. A hopeless day. A hopeless day. یو ناامیده ورځ. hopeless ویل کېږي ناامیده. نو a hopeless day یعنی ناامیده ورځ به زما نن. او last one a rough day. A rough day. یو سخته ورځ. نو په دې ټولو جملو ویلو سره یا هر یو ویلو سره موږ دا کولی شو ښکاره کړو چې زموږ ورځ ښه نه وه یا خرابه وه. یعنې مثال که څوک درنه پوښتنه وکړي چې ورځ دې څنګه وه او ستا ورځ ښه نه وي.